بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن راځو په کمپیوټر کې د مایکروسافت افیس د پروګرامو څخه یو هم ډیر مهم پروګرام چې مایکروسافت اکسل یا ام اس اکسل نومیږي د هغه پیژندنه، تعریف او دغه رقم د هغه د کار کولو اهمیت پر دې باندې غږیږو. مایکروسافت اکسل یو سپریډ شیټ سافټویر دی چې د دې په مرسته موږ معلومات سټور، اورګنایز او انالایز یعنی موږ ډاټا پکښې تجزیه کولی شو. د دې پروګرام د شروع څخه د مخه موږ ته دا لازمه ده چې اول باید د سپریډ شیټ په اړه معلومات ولرو چې سپریډ شیټ څه معنا لري، مطلب یې څه دی. په دې باندې باید موږ تاسې پوه سو. سپریډ شیټ هغه وخت میدان ته راووت چې خلکو حساب کتاب شروع کړي. دا بیا جلا خبره ده چې د سپریډ شیټ ضرورتونه کمپیوټر نور هم اسانه کړي. سپریډ لفظ د نیوز پیپر یعنی اخبار څخه اخیستل شوی دی. هغه اخبار چې دوې ورقې یې سره مښتي د یوې ورقې په څیر وي، یعنی یوه غټه ورقه. نو د سپریډ شیټ معنا دا سوه چې پر یو غټه ورقه باندې کار کول او حساب کول. اوس نو د ټول لفظ معنا دا سوه چې په حسابداري کې کارول سوي ورقې ته، البته چې ډیزاین سوي وي، دا ورقې ته موږ تاسې سپریډ شیټ وایو. په نړۍ کې ډېر سافټویرونه شته چې د حساب لپاره پکارېږي، خو تر ټولو په زړه پورې پروګرام او چې سمپل ډېر اسانه او تر ډېره وخته پورې ستاسې اوږد کار په لنډ وخت کې اجرا کوي، هغه د مایکروسافت اکسل پروګرام. دا ځکه چې زموږ په هیواد کې مایکروسافت اکسل په ډیرو دفترونو او مؤسساتو کې کاریږي. نو زه په دې اړ سوم چې د مایکروسافت اکسل یو لنډ کورس تاسې ته جوړ کړم او ستاسې حضور ته یې وړاندې کړم. هیله ده چې ستاسې مشکلات به په دې باندې رفع سي. دا مهمه نه ده چې په مایکروسافت اکسل کې موږ هره نقطه ټکي په ټکي او د هر کونج کمانډ ټکي په ټکي زده کړو. مهمه دا ده چې 100% صرف خلاص کو. موږ په دې باندې 80% حتی 90 تر 100 پورې کار وکړو. یوازې هغه څه زه تاسې ته ښیم چې زموږ په روزمره کار کې موږ ته د خنډ لامل ګرځي. نو چې هغه موږ زده کړو، زموږ کار به پر مخ ولاړ سي. د اکسل پروګرام چې کله تاسې کمپیوټر ته انسټال کړئ، که هغه په فلش کې وي او که هغه په سی ډي کې وي، په سټارټ مینیو کې په آل پروګرام کې د افیس په نامه سره او یا هم د اکسل 2014 چې اوس زه استعمالوم دا 2014 دی، په همدغه شکل سره تاسې ته په آل پروګرام مینیو کې راځي. کلیک به پر وکړئ او تاسې ته به خلاص سي. د اکسل نارمل صفحه له دغه صفحې څخه عبارت ده. اوس غواړو چې د اکسل د انټرفیس په اړه، یعنی هغه سکرین چې موږ تاسې یې وینو، دې ته موږ تاسې انټرفیس وایو. دغه علاقه چې زموږ تاسې سروکار دی، اول ځل دی چې موږ اکسل ولیدی، د هغه لیدلو هغه شیانو ته مخامخ انځور ته موږ تاسې د انټرفیس کلمه استعمال. د اکسل پروګرام انټرفیس په داسې ډول دی چې و دې برخې ته موږ تاسې کویک اکسس بار وایو او دغه برخې ته موږ تاسې ریبن وایو چې په هر ریبن کې مختلف ټیپس تاسې ته معلومیږي چې هر یو ټیپ چې هر ټیپ د مختلفو کارونو لپاره په کار کیږي. هغه وروسته موږ پر دې باندې ډسکس کوو څېړنه. په ریبن کې په تیرو افیسو کې د اکسل په تیرو ورژنو کې دا په داسې شکل سره چې منیو به وي، هغه د فایل منیو، ایډیټ منیو، ویو منیو، دغو انسرټ منیو په دغو سره نومول کېدې. خو کله چې د اکسل نوی ورژن راووتی، د ډېرې اسانتیا لپاره هغه ټول کمانډونه چې په هوم منیو کې دي ټول یې درته ښکاره کړي او د هغه ترڅنګ یو سپک رهنمود هم ورسره ایښی دی. هغه موږ ته ډېره فایده. په هر ریبن کې موږ ټیبس لرو، هر ټیبس خپله وظیفه لري. دغه رقم ریبنونه د هوم ریبن دی، انسرټ، پیج لیاوټ، فارمولا، ډیټا، ریویو او دغه رقم د فایل. اوس راځو که چیرې دا خو هغه ریبنونه دي چې کله تاسې اکسل انسټال کړئ بیا یې خلاص کړئ، په دې کې اتومات دا جوړ شوي. که غواړئ چې خپل د خوښې ریبن جوړ کړئ او هغه مواد ور واچوئ چې ستاسې روزمره د هغه سره کار وي، نو پر یوه ریبن، پر هر ریبن چې تاسې درېږئ پر هغه باندې راسته کلیک وکړئ. د کسټمایز د ریبن په نامه سره عنوان به کلیک کړئ. تاسې ته به یو صفحه را خلاصه سي. په دې صفحه کې هر کمانډ چې تاسې غواړئ و دې خواته یې تاسې را اړولی سي او خپل د خوښې ریبن د نیو ټیپس په نامه سره به ریبن جوړ سي. تاسې کولی سي چې هر هغه شی چې ستاسې په کار وي د روزمره کار لپاره
فرضاً زما د فونټ کلر پکار دی. کله چې پر دې باندې کلیک وکم نو د اډ تڼۍ په وهلو سره به د فونټ کلر په هغه نوي ریبن کې چې موږ جوړ کړی دی هغه ته ورسي، په هغه کې به ځای وي. دغه رقم د فارمیټ پینټر په نامه سره دا به اډ کو، دغه رقم د کټ په نامه سره دا به اډ کو، کاپی په نامه سره دا به اډ کو، بارډر په نامه سره دا به اډ کو. دا یوه طریقه ده. او که چیرې غواړئ چې په اسانه طریقه سره یې وکړي نو په هغه وخت کې د فرضاً زه د فونټ سایز کمانډ غواړم، کله چې پر دې باندې کلیک وکړي ډریګ به یې کړي، راکش به یې کړي، دلته به یې راوړي کښېږدي. په اخر کې چې کله دا ټوله ترتیب سوه د اوکې بټن به کښېکاږئ، هغه به نوی ټیب جوړ سي. که چیرې کمانډونه ستاسې څخه هغه کمانډونه چې تاسې یې غواړئ هغه دلته نه معلومیږي نو د چوز کمانډ فرام په برخه کې به کله چې تاسې کلیک وکړئ دلته د آل کمانډ آپشن شته، آل کمانډز. کله چې دا ووایي ټول هغه کمانډونه چې په اکسل کې ستا د الفه څخه تر یا پورې ټوله به راغلي وي، تاسې خپل د خوښې کمانډ پکښې انتخاب کړئ او نیو ټیب ته یې ور واچوئ او په اخر کې اوکې و. دوستانو دلته زموږ نوی ټیب دا دی جوړ سوی دی. کولی سي چې دا هغه روزمره شیان چې موږ سروکارو سره لرو، روزمره کمانډونه، هغه موږ دلته ایښي دي. د دې ځای څخه موږ کولی سو هغه په استفاده باندې واچوو. دغه رقم که غواړئ چې بیرته دا نیو ټیب ایسته کړئ، رایټ کلیک به وکړئ، کسټمایز د ریبن ته ورسئ او نیو ټیب به انتخاب کړئ او د دې ځای څخه به یې ریموو کړئ، بیرته به یې اوکې کړئ، هغه نیو ټیب به ایسته سي. دوستانو اوس راځو غواړو چې دغه په ریبن کې چې کوم ټیبسونه دي دا معلوم نسي نو د اکسل په دې برخه کې دغه ریبن ډسپلی آپشن تڼۍ کښېکاږئ او دلته دی څو کمانډه درکوي چې اټو هاید ریبن، شو ټیبس، ټیبس دې ښکاره وي، شو ټیبس ان کمانډ. په کومو طریقو سره چې ستاسې خوښه وي په هغه طریقه یې تاسې کولی سي. که اټو هاید کوئ اتومات به هاید سي. بیرته د همدې لارې څخه شو ټیبس، فقط ټیبس دې معلومیږي او کمانډونه دې وروسته په هغه وخت کې چې موږ پر هغه باندې کلیک وکړو راځي دي. کله چې کلیک وکړو بیرته ورکي او دغه رقم که چیرې موږ یو ځل کلیک وکړو د څه وخت وروسته چې کله دی د استعمال وړ نه وي، مثال موږ کار پکښې ونه کړو په اتومات ډول دی بیرته چش کېږي، بندېږي. که یې داسې شکل سره غواړئ او که غواړئ یاستې چې ټوله دې ښکاره واوسېږي د ټول عمر دپاره نو کولی سي چې په شو آل یې کړئ یا د همدې درېیمې مادې څخه شو ټیبس اینډ کمانډ په نامه سره په دا باندې کلیک وکړئ. او که غواړئ چې دی دې هاید سي کلیپس د ریبن پر همدغه عنوان باندې تاسې کلیک وکړئ، دا به په اتومات ډول هغه د ټیبس کمانډونه ایسته سي. بیرته یې راولئ، پر هغه باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسې اول ځل اکسل خلاص کړئ دی پر هوم ټیبس باندې ولاړ وي. دغه رقم تاسې کولی سي انسرټ ته ورسئ، پیج لیاوټ ته ورسئ، فارمولاز، ډیټا، پایپ. دوستانو اوس راځو یو څه هغه ضروري لوازم چې تاسې باید ټول عمر په پوه یاست هغه وایو چې هغه د انټرفیس په اړه دي. و دې برخې ته یې دوستانو فارمولا بار وایي، یعنې په دې برخه کې موږ فارمولا ورکولی سو. که په هره خانه کې ولاړ وي، کرسر زموږ دا په هره خانه کې موجود وي، کولی سو چې هغې خانې ته فارمولا ورکړو چې وروسته بیا راځي د جمعي، د منفي، د ضرب، د تقسیم، دغه رقم نورې فارمولې موږ تاسې په نورو روانو درسونو کې وایو. هیله ده تاسې دا د اکسل کورس تر پایه راسره تعقیب کړئ. او دغه رقم دې برخې ته یې موږ تاسې نیم باکس وایو. نیم باکس په دې معنی چې هر ځای زموږ کرسر ولاړ وي دی وایي چې د اف اته په خانه کې دی، دا د اف کالم سو او دا هم اته مراد. یعنې د نیم باکس اصلي هدف دا دی د سلیکټ سوي خانې موقعیت او نوم یې راته ښیي چې چیرې ولاړ دی کرسر او نوم یې د همدې خانې چې شي. دوستانو دې برخې ته موږ تاسې په اکسل کې داسې افقي خط ته
یا چې داسې لږ شوي دي دا خانې ته موږ تاسې د افقي خانو ته موږ تاسې را وایو چې یوه ته را او ډېرو ته راز ویل کېږي یا رو چې موږ تاسې اکثره خلک د رو په نامه سره هم پېژني او دې برخې ته موږ تاسې کالم وایو او دغه علاقې ته موږ تاسې د کار کولو ساحه ورته وایو یا شیټ ورته وایو او کله چې کرسر پر یوه ځای ولاړ وي هغه یوه ځای ته یوې خانې ته موږ تاسې څه شي وایو سیل وایو سیل د حجرې څخه اخیستل سوی یعنې یوه حجره دغه رقم په یوه شیټ کې په میلیونو حجرې شته په میلیونو سیلز موجود دي یعنې زموږ د کار ساحه ډېره پراخه ده و دې برخې ته یې موږ تاسې شیټ وایو شیټ یعنی د کار کولو ساحه د کار کولو ځای چې یو شیټ د زرهاو را او د زرهاو کالمونو څخه په وجود راغلي تشکیل سوی کالمونه د A څخه بیا تر د A څخه A B C D بیا تر 5 پورې تر X F D پورې دوام لري سلسله چې ډېر کالمونه پکښې کې دي او دغه رقم راوي چې دي په همدې شکل سره دا راوي دا کالمونه تر میلیونو پورې د دې حساب رسېږي چې په آینده نوي درس کې به موږ تاسې د راو او د کالمونو شمېر ووایو چې د را شمېر څومره دی او د کالم شمېر څومره په دې برخه کې موږ کولی شو چې نوی شیټ ګورئ تاسې کله موس ور نږدې کال ته لیکلي نیو شیټ بل شیټ واخلو دغه رقم بل شیټ دغه رقم بل شیټ تر 400 پورې تقریبا زیات به وي کم نه یعنې تر 400 موږ کولی شو ځکه چې 400 خپله ما کار په کړی دي تر 400 پورې موږ کولی شو چې نوي شیټونه جوړ کړو او په هغه کې خپل کار وکړو فایل یې یو دی اما شیټونه یې ډېر که غواړئ چې بیرته دا شیټ ایسته کړئ په راسته کلیک پر وکړئ او ډیلیټ شیټ تڼۍ کښېکاږئ هغه شیټ به ورک شي په همدې شکل سره دې برخې ته موږ هوریزنټل سکرول بار وایو چې هر ځای چې موږ کار کوو هغه ساحه موږ که غواړو مخ شاته یې کړو د هوریزنټل سکرول بار په واسطه سره او که کښته پورته کړو د ورټیکل سکرول بار په واسطه سره یې موږ کولی دوستانو په دې برخه کې 3 کمانډ شته چې دې ته موږ تاسې پیج ویو وایو یعنې د صفحې ښکاره کول که په دې شکل سره یې موږ ښکاره کړو ګورئ دا یوه صفحه ده او که یې په دې شکل سره موږ ښکاره کړو په هر شکل چې تاسې کار کوئ یا ستاسې خوښه وي پر هغه باندې تاسې درولی شئ چې تر ټولو نارمل یې همدغه دی چې موږ اول سر په ولاړ و دې برخې ته یې دوستانو موږ زوم کنټرول بټن وایو په خاطر د دې چې که غواړو چې موږ دا خانې غټې کړو په دې شکل سره غټېږي او په دې شکل سره بیرته نارمل حالت ته راځي چې تر دا هم کوچنی کېږي هر څومره چې تاسې کوچنی کوو خپل فیصدي لري که 25% تاسې غواړئ چې وویني او که 250% غواړئ وویني هغه ستاسې د کار کولو پر وخت کې ستاسې د اسانتیا پورې اړه لري چې هر څومره تاسې د کار اسانه کېږي په غټ سایز کې د خانې تاسې ښه کار کولی شئ په کوچني سایز کې هغه ستاسې په خوښه پورې اړه لري دوستانو د نن ورځې درس چې ما لږ درس درته ووایه خدای دې وکړي چې ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی وي هره ورځ چې زه کوم درس تاسې ته وایم د هغه درس تاسې نیم ساعت 20 دقیقې یا 40 دقیقې تاسې د هغه پریکټیس وکړئ زه اطمینان در کوم چې تاسې به په ډېر لږ وخت کې ډېر څه زده کړئ په تېر درس کې کومه پوښتنه لري پوښتنه زموږ سره د کمنټ د لارې شریکه کړئ ضرور دی چې ستاسې کمنټ ته به موږ جواب درکوو او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ دغه رقم د بیل تڼۍ ووهئ تر څو زموږ نوي ویډیوې په اپډیټ شکل تر تاسې پورې در ورسېږي په مخه مو ښه ژوند ښه چارې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته